مونږ خو به اله سړی کېږو چې زمونږ ایمان د اویس قرني په شان شي. اویس قرني په غره کې اوسېده، چیلې او ګډې ساتلې، او غره کې واورېده چې الله په دې مکه کې یو معشوق پیدا دی. اسمان ته وکته، خدای ما په ایمان راوړی دی، او یا الله دا هغه نن نه زه په هغه بینم. چا ورته غره کې ووایي چې هغه تا چې په ایمان راوړی د احد په جنگ کې ته یو غاښ مات شوی، نو امبوري راواغسته ځان نه غاښ وویستو. اړه کې خیال وکړو چې هسې نه چې هغه پاس غاښ مات شوی یو مالان دی وویستو، نو پاس نه یو وویست. بیا اړه کې ووایي چې هسې نه چې هغه د جام نه غاښ مات یو ما دا وویستو، نو بلې اړه کې خیال راغی چې پته نه لګي چې زما د معشوقې کم غاښ مات دی، خو راشه ټول ځان نه وباسه چې هغه مات په خپله پکې راشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات کېده وصیت یې وکړ. حضرت عمر ته وایي چې زما د وفات نه وروستو دا زما جوبه والا او دا په هغه غره کې یو اویس قرني اوسېږي، دا غلی یوسه. عمر فاروق د وفات نه وروستو جوبه چې یوړه، اویس قرني ورته ډېر وجه ورته وی څه عمل دې کړی دی چې د پیغمبر پړه کې ته دومره خوښ وې؟ نور مې هېڅ نه دي کړي، هېڅ. او دا مې اورېدلي چې زه په چامین یم یو غاښ یې مات شوی دی، نو ما دا ټول وویسته چې زما د محبوب یو نه چې زما ټول نه نو خدای. زما عزیزانو عرض داو چې څو پورې زمونږ پړه کې د قرآن کریم او د حدیث نبوي یو خاص درد نه پیدا، تر هغې پورې مونږ ته د ایمان د تیرولو تصور چې دی هغه هم غلط دی. تصور نن ستا ملک ټول فراډ او دوکه ده، ټول ملک دوکه ده. تاسو وګورئ که په اخبارونو پوهېږئ، اخبار ګورئ، ریډیو چا کوي ریډیو باندې اورئ، ټي وي چا کوي ټي وي باندې اورئ، اسلام 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 اسلام، یو شور. وزیران راضي صاحب اسلام اسلام، ضیاءالحق صاحب د اسلام، جنیجو صاحب د صاحب اسلام اسلام، پنچنکاتی پروگرام دی صاحب، نئی روشنی سکول بورډونه لګېدلي دي صاحب، نئی روشنی سکول، نئی روشنی. نئی روشنی سکول کې ته وګوره برتی کېږي څوک لګیا دي، عام چې څوک د ابای خپل دی پکې برتی کوي، دا بابا د خپلو ځای هم نشته. دا د ایم این اے خلق دی او دا د ایم پی اے خلق دی او دا د منسټر کسان دی، بی اے بی اے بی ټي او ال ال بی کړی دا اخباران در په در خاورې په سر ګرځي، د ابای خپلوانو لسم کړی او په اعلی منصبو لګي، د غریب بچي ال ال بی کړی هغه ته جونیئر کلرکی نه ملایي. دا ستا ملک دی. د دې وجه لویه عزیزانو دا ده چې زمونږ پړه کې وقت نشته، وقت په خدای قسم چې ستا پړه کې وقت پیدا شي د قرآن او د حدیث، شاهان به ستا په خپو کې پراته. باقي روټۍ نن زمونږ ایمان روټۍ د پاره تباه دی، زمونږ ایمان جامع د پاره تباه دی، خو روټۍ به لږه زیاته شي، لږه ښه به شي. ښه روټۍ که ته خورې، ښه روټۍ، او ستا پړه کې دا درد نه و چې زه ښه روټۍ خورم، داسې خلق به مې چې هغې غریبانو ته به ترکاري نه نصیب کړي. هغه وخت کې د پړه کې دا تصور م رانغی، نو ماما جوماتونو لا ډېر مزه دا زه پوه شوئ، اړه کې دا تصور م رانغی، ښه خوراک دی. نو عزیزانو دا زمونږ داسې عجیبه ملک دی، په یو درستخان به غوړېدلی. داسې ما په زندګۍ کې کوشش کوم د شاهانو د نوابانو په ځای کې ما چېرې روټۍ نه ده خوړلې، نه مېلمه شوی. ریکارډ دی د بجلیګر مولا د ژوند چې د شاه او د نواب او د خان بادرانو په ځای کې زه مېلمه شوی نه مې روټۍ خوړلې. یو ځل نه سیوا چې یو ځل درستخان غوړېدلی دی، غریبان دې خوا ناست دي او لږ داسې غوړ غوړ چې دي دې خوا ناست، نو غوړو له ډونګو کې چرګان رااله او غریبانو ته تشې وریجې پرتې وي. نو ما لاس راخ کو، ولې؟ مال زما هیرو زما روجه ده، نه جی خیر دی نفلي روجه ده، ماته کمان نه بیا ساتلی نه شم. ټوله ورځ مې نهاره تېره کړه. دا هم د خدای بندګانو که نه چې هغې ته تشې وریجې پرتې وې او د غوړو غوړو ته چې دا ایمان خو د مولانا اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه. نن دغه نام نهاد مسلمانان او دا قوم دوکه کوونکي پیران او بزرگان را پاسي، دا دیوبندیان وابیان دي، دا دیوبندیان وابیان دي، پیران نه مني، اولیاء نه مني، زیارتونه نه مني.
په زیارتونو دا مني چې دا کټي په ناستي او د زیارت په نامه شکرانه ټولي کې او د شپې په شرابونه سکي بیا د دې زیارتونو وارونه مقرر دي کروڑپتیان اب غنوسیو کودیو کروسیو پردی چی دی کروڑپتیانو تا آغا وار پیسے اسم تقسیمیگی لگیا پغبرگو کینے نو زیارت تا دا پیسو ضرورت سدے زیارت چیلے سکی دا قوم اسم چیلی بوز تاسو ورشی کاکا صاحب زیارت تا اریان بشی کہ دا خزی او سڑی ہو گو رہی یو تقریر میں کاکا صاحب کی کڑے ہو بیان از دیر آنل پیدا بکی ملیا با پیدا کی صاحب ابراشی بدا زیارت صاحب چه دیل راغ دار مرض دارو دیو چه دیل ادا سیو دیل تاسو بی اقل خلق کی علی دا خجور زیارت دی خبر سره چقا امرأ القیس یو شاعرو داغه ډېر لوی نامه شوی و او دنیا با داغه اشعار اوریدو خلکو کې ډېر مقبولو دا د خدای تقسیم دی چې څوک په سرنګ کې رنگ کی او څوک په سرنګ کې رنگ کی او څوک په سرنګ بس پتہ نه لګي څوک د پیرای په رنگ کې رنگ کی د دنیا مریدانو کنه جی څوک د دولت پر رنگ کې رنگ کی دنیا ته غیر چا پیری خان صاحب نواب صاحب ارباب څوک ته اقتدار پر رنگ کې رنگ کی منسٹر صاحب وزیر اعظم صاحب رنگ دے لکه اوس پاکستان کې وګورئ جنیجو صاحب د پاکستان وزیر اعظم لوی لوی بزرگان او لوی لوی اهل فضل چې دی یا ورته ناستی جنیجو ورته تقریر کوي چې په خبرو هم نه پوي دا دغه تقسیم دی د دنیا خبرې دی وقتی رنگ دی راغله دی نن به او سبا بني او کمال او عقل چې دی هغه دانه دی چې ته د نن ورځې په تماشا دومره غاوره شي چې سبا ورځ در نه هېري رحمان بابا وی د دنیا په تماشا چې څوک نازيږي د دنیا په تماشا چې څوک نازيږي دا خو نن یې تماشا د سبا نه ده یو ځای به ګورې نن به پکې لوی حل چلی هغه ځای ته به سبا ګورې سیلای به پې الوتي هېڅ به هم نه انسان کې لوی کمال دا پکار دی چې د نن نه په سبا نظري او چې په سبا نظر نه و چې د دې شي انجام بچي او نتیجه بچي خلق خواري رسوایی ذلیل وي نو دا د خدای تقسیم دی څوک په سرنګ کې رنگ کړي او څوک په سرنګ کې امرؤ القیس شاعر او ډېر لوی نامه و د نورو ورو ورو شاعرانو وې چې مونږ هم شاعران یو دام شاعر دی زمون څوک نامم نه لیو څوک چې دی امرؤ القیس څوک چې دی امرؤ القیس راځي چې مړی چلے والا جوړ کړی دی د مرګ ورته وی راځه دلته یو مشاعره ده دا خبره نوې نه ده دا د پخوانه داسې را روانه ده لکه وختي راته چاوي چې یو مولا وی چې بجلیګر مولا تقریر کړو یو سوال می پیو کو قرآن او تختیدو جواب نو ما وی چې بجلیګر مولا به تختی ولی او که کومه خبره غلطه کړي یا مسله غلطه کړي کنه جی نو تختم بوله زما خو نفس د پمن سپینا هم ز خپل نفس کم غنم پمن سپینا دا مې ایمان دی چې په دې سړکو چې کوم پمن سپې ګرځي او دنیا ته کرکه کوي زما دې په خدای قسمی چې زه د هغې نم ځان لاندې غنم ما د تختیدو څه کار دی خو کته مولا صاحب ما مسله غلطه کړي او ترا ته رښتیا صحیح وخه زه به برملا اعلان وکم چې دا پلانه خبره ما غلطه کړې و زه توبه وباسم خدای دې راته معافي نو ته په دې خو غټ سړی کېږي نه کنه چې بجلیګر مولا خلقو ته وایي چې مې و تختولو او سو پورې چې د تختیدو خبره ده نو بجلیګر مولا په 40 کاله کې د پاکستان حکومتونو نه دی تختولی دی اجراګانو نو تبه سو تخته تاسو پوه شئ په خبره باندې تختیدو خبره نشته د یاري خبره نشته خبره د تحقیق حق ده خبره می غلطه کړي بر سره عام به معافي وغواړي غریب سړی وي زما په خبره رته تکلیف رسیدلې د ډېرو کسانو کور ته د شپې تلې ما معافي می ته غوښته ده چې زما په خبره ستاړه ته تکلیف رسیدلې ده معافي درنه غواړم د معتبرانو کړه په زما په خبره چاو دی خدای دې کور مران کی
او غریب سره چې زما په خبره خپشي د شپې کورونو ته ورغله معافي می ته غوښتل په سړک د پاسه د غریب په خپو پرې وته ته تیارم چې زما د وجه دغه دل شکنی ونشي او د مغټایټو پروا نه لرم پروا صرف د خدای د ذات لرم چې د چا په قدرت کې زما ځان دی زما مرګ او ژوند زما عزت او ذلت دا ټول د خدای په لاس کې دی دا د بنده په لاس کې نه دی نو امرؤ القیس روان کو اجازه دلته مشاعره ده چې بوتلو نو چړې مړې ورته رويسته ول مړکاو دی هغه ول ولي ول دا ټول دنیا تا په سیدو زمون څوک نامم نه علي هغه ورته وجنې مې ویل او وجنو دې پریدو دي نه ویلې وجنې خو مې وجنې خو یو سوال جواب به زما کور ته خراسوي زما د مرګ نرستو ویلې بالکل و ما چې مرګ یو تاسو کلی تلار شي نو زما دروازه کې به یو نیم بیت ته بیت نیم بیت پیژنې بیت معنا نیم څه شعر ویخ شي ویخ لغوندې ویخ شي دا سه سیلاب در باندې را روان دي چې د ځانه به خبر نه یي پر سیدلی خېټه به په بوده پاس روان یي او غرق به عذاب الهی چې راشي واوري تاسو دا نیکان منزګزار شیخان وغیرہ صاحبان چي اجیان الہی عذاب چې په ملک راشي په خدای قسم د ټولو نه به مخ کې تاسو اغست او ټولو نه به مخ کې تاسو تبا کېږي ولی زکا چې ته یوازې دې د پاره نه چې خپل ځان نیک کا ته دې د پاره چې ځان نیک کول خو پرېږ دا ته به در په در خاورې په سر د بل نیک کېدو پسې ګرځ په بني اسرائیلو چې عذاب راغی نو ځوانان بیزوګان شو او سپینګری پکې د خنزیر په شکل شو سپینګری پکې خنزیران شو تپوسو شو چې یا الله د سپینګرو څه ګناه کړی و چې دا د خنزیر په شکل شو وې دا سپینګری په خپل خو نیکان وو خو د نور چا د نیک کېدلو کوشش نه کولو نو ځکه د دوی عذاب چې دی د ځوانانو نه زیات قرآن ته خیالو کوي قرآن ته کنتم خیر امه اخرجت للناس تاسو یو بهترین امت یې چې تاسو خارج کړلې شوی یې د پاره د خلقو خارج کړلې شوی یې یعنی امت مسلمه چې ده الله وی ما وستری دې د پاره چې تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر خلق ته بد نیکه هدایت کوي او د بدو نه به منی کوي تاسو کار بدای دانه چې د دکان نراله اذان دی وره دو د کارغه غونډې ټیټ پاس شو بیا لاړې په پوکم او په پوباندې باندې اون خطي تاسو کار بدای ځوان الکی او پلار رواني او بل الک په مخه درغه زوی ده ضرور ده دوست ده ورته وکړه یو حدیث می اوریدل د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې درته و نو هغه ته حدیث بیان ک تاسو وې په ایمان علماء لیکي چې یو دیو په یو چندخ مینو نو چندخ بچ پاغه ډند کې आवाज ډې ټې 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 کولو نو پالاره بچ څوک تیرې دو ناغه نه به تاسو کو چې دا څنګه आवाज ده هغه ویل چې چندخ आवाज ده ښا مردار ښا ورک دغه ځنه به ونیو 60 به ته پرې لار شاړه شو چې په د لار څوک چې ژوندې زیل ته مړ پروت دی نه هر کښ چې داس بلا یو خيار سړیو هغه وی چې دې لار کې څه چل دی چې را روان شو دیو په لار ناشته ورته لو درګه کاکا دل تکین کینولو چې په دې کې چنډه आवाज وک ټې 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 ول دا څنګه आवाज ول الله اړه را نوېست دا आवाज خو په دنیا کې د دې ثاني نشته ا دیو په لاس ملا ورته لاس راخ کو ول دا مخامخ د چندنو غر دی دا ټول می تعالی در کو ځان له خرڅوا او رازا او بچی کوا زکه چې زما د معشوقې आवाज ته د خستا وې په چندخ مې نن کته پر رسول الله مین وینو تاب د رسول حدیث خزی تم ویلې زوی ته بده ویلې دوست ته بده ویلې چې وکیدا چې زه د خپل محبوب یو خبره درته کته په خدای مین وې نو ته په ایمان وای چې په دنیا کې به د خدای د خبرو نه سیوا تا بل خبره کړې تاسو خیال راغلی اوس مونږ
ساسه داسي یو سپدس ملک اوسېګو چې قران نوم چې مونږ واورو وای د خدای په جمعات کې ناس یو منځ تراغلی اول ز ورپسې تاسو چې مونږ دا واورو چې قران کریم نو زمونږ په دیړه کې څه خاص قسم سرور او خوند او مزه پیدا شي چې قران زما د خدای د کلام نامه دی واغسته. دا راځي تاسو پڑھئ تصفیه کې دا ماما خبره اورا دا راځي یا تا واورې چې حدیث د سردار کونین خبره الله تم پڑھ کې چرته راځي